د کانونو او پېټرولیم وزارت د څلورو کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل. د بغلان ولایت د سرو زرو، د پروان ولایت د کرومایټ، د هرات ولایت د ډبرو سکرو او اوسپنې لویو کانونو تړونونه د 10 میلیارد 150 میلیونه او 910,815 افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک شول. موږ تاسو خوشبختانه د څلورو لویو قراردادونو یا د لویو کانونو د قرارداد شاهدانو. په دغه کې د بغلان طلا، د هرات ډبرو سکاره، د هرات اوسپنه او د پروان ولایت کرومایټ شامل وو. دغه د لوی مقیاس قراردادونه دي او په دې کې به په مجموعي ډول باندې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ پانګونه کیږي ان شاء الله. د کانونو او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د دغو کانونو د قراردادونو د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل په بغلان، پروان او هرات ولایتونو کې د سرو زرو، اوسپنې او کرومایټ کانونه چې په امضا ورکول کیږي په مجموعي ډول به څه باندې 10 میلیارد افغانۍ پانګونه پرې وشي او په لسګونه زرو کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. 4 معادن را ما امروز قراردادش امضا میکنیم. یک معدن بزرگ طلا است و یک معدن بزرگ چی است از زغال سنگ است او سیوم معدن بزرگ آهن پشتون زرغون است. چهارم معدن بزرگ استخراج کرومایت است و به این بازارها افغانای ما زمینه کار مساعد می شود و افغانستان به یک مملکت صادراتی آهن انشاءالله تبدیل می شود. همدارنګه په پنجشیر ولایت کې 1900 کانونه تثبیت شوي دي او د 450 کانونو ته د کان کیندنې جوازونه ورکړل شوي دي چې کان کیندونکي زمرد په پنجشیر ولایت کې د داوطلبۍ له لارې پلوري. 4.5 معادن را به برادرای پنجشیر داده شده و بعد از استخراج صرف 10% از قیمتی که فروخته شود 10% حق بیت المال داده می شود و 90% بر آن مردم مختص است که استخراج این را کرده. د کانونو او پېټرولیم وزارت سرپرست همدارنګه د څلورو نورو لویو قراردادونو په اړه چې د اعلان په مرحله کې دي معلومات ورکړل او ویل په دغو پروژو کې د پنجشیر ولایت د اوسپنې کان، په جوزجان ولایت کې د سمنټو د تولید فابریکه، په غور ولایت کې د تولک ډبرو سکرو او په کندوز ولایت کې د سرو زرو کانونه شامل دي. او یک فابریکه بزرگ الحمدلله در قندهار یا کارش بسیار تیز روان است که پوره شود انشاءالله روزانه 5000 تن سیمنت این انشاءالله روزانه استخراج خواهد شد، تولید خواهد شد در قندهار. و نیز یک فابریکه را به قرارداد دادیم در هرات که او هم ظرفیت 5000 تن روزانه دارد. سرشکار انشاءالله زود شروع می شود. سیم در جبل سراج دادیم که در او قطری ها شریک است، او هم تقریبا 5000 تن روزانه تولید خواهد کرد. اون کاراش شروع می شود بخیر. سیم در تولک ولسوالی ولایت غور یک معدن بزرگ زغال سنگ داریم. این در اعلان است، ما می خواهم که به قرارداد بدهیم. چهارم طلای ولایت کندوز قلعه زال، در قلعه زال که معدن بزرگ طلا است، این هم را به اعلان دادیم. د یادونې وړ ده چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ د سرو زرو د پروژې تړون د 140 میلیونه او 9,970,000 افغانیو په ارزښت، د پروان ولایت د کوف صافي د کرومایټ تړون د 180 میلیونه او 206,000 افغانیو په ارزښت سره لاسلیک شول. همدارنګه د هرات ولایت د پښتون زرغون اوسپنې د 140 میلیونه او 150,459 امریکایي ډالرو په ارزښت، د هرات ولایت د کورخ ولسوالۍ د چوبي جومات د ډبرو سکرو تړون د 150 میلیونه او 728,115 افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک شول.
شبنم وزیری، ټایم نیوز، د کانونو او پټرولیم وزارت، کابل.